سلامونه او احترامات دوستانو. جنید بغدادي رحمت الله علیه وایي په مکه مکرمه کې هم نیمه شپه ده او ډیر یخ دی. په دې نیت راپورته شوم چې نن به طواف تکلیف ونه لري او ممکن طواف کې به نن رش کم وي ځکه یخني ډیره ده او نیمه شپه ده. یو طواف به په بیت الله شریف کې وکړم. هغه وایي چې راغلم د بیت الله په طواف کې رش کم او ډیر لږ انسانان پر بیت الله باندې طواف کوي. یو خو یخني ډیره وه، بل بیا شپه هم ده. نو زما څنګ ته یوه ځوانه پیغله نجلۍ وه. هغې خپل ویښتان او جسم مکمل په پرده او حجاب کې پیچلی دی او زما په څنګ کې روانه ده. خپله ځان سره وایي یا الله ما خو پر خپل زړه باندې ډیر صبر راوستی او یا الله جل جلاله ما ډیر انکارونه وکړه. یا الله جل جلاله ما خپل زړه ډیر صبر کړی لیکن ستا د محبت خیمې زما پر زړه باندې ولاړې دي. په دې وجه زما زړه ډیر بې قابو دی، نه قرارېږي او زما زړه ډیر بې قراره دی. په دا ډول خبرې کوي، د لیونیانو په شکل روانه ده او د لیونیانو په شکل ګډې وډې خبرې کوي. جنید وایي غږ مې ورباندې وکړ چې ای ښځې دا طواف دی، دا بیت الله دی، په دې کې انسان ستا په څېر خبرې نه کوي. نو پیغلې ښځې ماته وکتل، نو ویې خندل او وایي ای جنیده. زه دې ته حیران شوم چې زما نوم چا ورښولی. وروسته وایي ای جنیده د چا طواف کوې؟ ما بیت الله ته لاس ونیو، ما ویل د بیت الله طواف کوم. نو هغې پیغلې اسمان ته وکتل او چیغه یې کړه، وایي یا الله د څنګه لیونیانو په دنیا کې دې پیدا کړی یم، یا الله په څنګه زمانه کې دې پیدا کړی یم، ستا ذات پرېږدي او ستا عشق پرېږدي او ستا محبت پرېږدي. د یو ډبرې پر شاوخوا باندې د لیونیانو په شکل رازغلي او د ډبرې طوافونه کوي ځکه بیت الله د کاڼو او ډبرو څخه جوړه شوې ده. جنید وایي ما ورته وویل لږ خطا وتم، ما ته ونه پېژندلې. نو دې راته وویل ای جنیده طواف څه دی؟ طواف د الله جل جلاله هغه عشق دی چې د الله جل جلاله په محبت کې د خپل محبوب په کوڅو کې سرګردانه ګرځېدل دي. لکه یو عاشق د خپل معشوق په کوڅو کې سرګردانه ځغلي، نو دغه طواف دی. او راته وویل ای جنید بغدادي چې کوم چا د الله جل جلاله ذات وپېژندو هغه ځان خپل مقصد ته رسولی شي، او چې کوم چا د الله جل جلاله د ذات بغیر بیت الله ته طوافونه کول نو هغوی خپله زندګي ضایع کړه، هغوی خپل ژوند ضایع کړ. هغه دې په خپله زندګۍ او په خپل ژوند باندې ډیر افسوسونه او ارمانونه وکړي. دوستانو د دې کیسې مطلب دا دی د الله تعالی په محبت کې انسان باید داسې مرتبه خپله کړي چې بیا د الله جل جلاله له ذات څخه بغیر د انسان په نظر نور هیڅ نه راځي. نو دا انسان بیا حقیقت کې د الله تعالی جل جلاله حقیقي عاشق وي او د الله جل جلاله په عشق کې به کله نه کله ژړا کوي. یو انسان چې د الله په عشق کې، د الله په محبت او د الله په شوق کې د الله جل جلاله ذات ته وژاړي، د دې کس لپاره به په جنت المأوا کې ځای وي. ای الله جل جلاله موږ هم ستا په عشق، محبت او مینه کې لیوني او سرګردانه کړه. د دنیا د هر ډول مینې، عشق او محبت څخه مو په امان کړه. ډیره مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. له همدغسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.